خده چې قیامت رانغو یو ډیره عظیمه رشته ډیره زیاته عظیمه رشته د پلار او د لور ترمنځ د پلار او د لور کوم عظیمه رشته ای هغه پلار لور ته وای ما سره غلط کار وکا هغه پلار لور ته وای ما سره زنا وکا. السلام علیکم ملګرو، عمران ما او دې ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ او بیا ووایئ چې دا مونږ کوم طرف ته روان یو. یو دومره عظیمه رشته د پلار او د لورو چې پلار خپلې لور ته وایي ما سره غلط کار وکړه. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. زه چې کور ته لاړ شم پلار راته غلط کار راسره وکړه، یو لور سره غلط کار کړی دی. پیانه مې چرس کله اوس یې سم څکم چې هم دې مور سره ده او دغه مور هم ده دا سکي آیس کې دلته پوډرو کې مبتلا دي او زما هم دغه ریکویسټ دی پښتنو ته چې یاره دې پوډرو دې نه ځان وساتئ او دغه روریانو ته هم ریکویسټ کوم چې کور کې لانجې مه کوئ. بیا زما خویندې ګورئ روزي روډ ته زما خویندې بیا رسوا کېږي، زما خویندې بیا درې ته راځي. ریاض مسعود صاحب ته ریکویسټ کوم او یونس افریدي ته زه ریکویسټ کوم چې راشي دا خور اوچته کړي. بچې څنګه یې ښې؟ بچې زه درله راغم ښه. ستاسو څه مسایل دي بچې؟ تاسو قبرونو منځ کې ناست دی. زه چې کور ته لاړ شم پلار راته غلط کار راسره وکړه، یو لور سره غلط کار کړی دی او په ښځو باندې پوډرې موډرې وړي. خپل پلار وړي؟ په ښځو باندې وړي. په ښځو باندې وړي؟ نو تاسو ما سره غلط کار وکړه، دې نه مخکې بلې لور ته غلط کار کړو. ما ته صرف خبره وکړه زه د کور نه راووته، ما له کور کې خوند نه راکوي. زه به سبا پردي کور ته ځم، ما ته پرې اوري. ما ته پلار وایي دا خبره راته وکړه که نه وکړه راسه دا خبره زما ومانه. زه ورته یم نه زه د کور نه راوتې، مور مې دلته دیرو کې ناستې، د دنیا سړي دې راغونډي نه کمبلی نه څه یو په خپله هم زندګي خراب کړه، مونږ هم زندګي. دې پلار باندې تاسو پولیس ته نه دي ویلي؟ چاته ویلي هر څه ته ویلي دي خو پولیس له پیسې میسې ورکړي بس پولیس وایي خبره ختمه. دا پلار در باندې دومره ظلم زیاتې کوي؟ تاسو ورته نه دي ویلي چې زه دې لور یم؟ او یو مې وړوکی ورور دی د 12 کالو دی، هغه یې رانه پاتې کړی دی. نو تاسو صدیره کې ژوند تېروئ. قدرمندو دغه وړه بچی وایي پلار راته وایي چې دغه کار را سره وکړه. های 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 خدای چې قیامت نه راځي یار، خدای چې قیامت نه راځي. بچې ما ته وګوره بچې، الله به خیر کړي ښه. کوثر انشاءالله مشرانو الله به خیر کړي، الله به خیر کړي. ښه مورکې زه د خیبر پښتونخوا پولیس باندې فخر او ویاړ کوم، زما تکړه پولیس دی. او بیا ایس ایس پي صاحب ته زه ریکویسټ کوم چې دا خورکې دغه وړه لور دلته ژوند تېرې راشئ او د ده والد صاحب چې کم ظلم پې کوي کم زیاتې پې کوي دغه خلاف اواز اوچت کوي. زما بچې ما ته وګوره الله به خیر کړي ښه. ارمان دې څه دی په زړه وایه؟ زه خو یم په خپل کور کې کښېنم، ما خو دا نه دي په کار زه پردو سړو سره کښېنم او دلته کښېنم. نشې مشې ته خو نه یې راوړې دي بچې؟ ولې نه دا واړه چې ومه پلار به رامانې څکلو. څه نشه به رمانې پلار کوله؟ چرس او اوس کم نشه کې؟ اوس یې هم څکم او چرس هم. اوس آیس هم څکې او چرس هم څکې؟ مورکې دا اوس آیس او چرس هم څکې؟ د ستا نه مني مورکې چې چا ورله څه ورکړه. بچې مه کوه دا نشه مشه ښه. علاج به هم دې کېږي، ژوند کې به د خوشحالي هم راځي. مورکې دا د ټولو پښتنو بچی ده ښه. دا د ریاض مسعود صاحب لور ده او دا د یونس افریدي لور ده. راپاڅئ او راشئ دلته راشئ، د دې مورکې غږ جوړ شي، د دې مورکې اواز جوړ شي. بچې خپل کور دې ارمان دی په زړه کېږي به ښه. صحیح ده؟ پلار ته څه وې؟ زړه ورته ابوم نه غواړي، زما زړه وایي زه پلار سره په مینه کښېنم او پلار ورته وایم او پلار ما ته وایي ما سره غلط کار وکړه. وایي پلار ورته وایي غلط کار را سره وکړه. پلار دې ډیلر دی که نه؟ ښه پیرې ویرې چلی؟ په ښځو باندې وړي او وړي. په ښځو باندې وړي نور ودونه یې خو نه دي کړي بچې؟ شپږ ښځې دي. شپږ ښځې دي؟ په مې وړي په بل چا نه په مې وړي. په ته یې وړي؟ په مې کوي. د نورو ښځو باندې نه کوي؟ نه بس په مې وړي که نه. قدرمندو الله خوشحالي ده والله تر پټل دي نور
دغه مایک ما راواغستو دغه مایک ما راواغستو دغه پښتنو د پاره زویم چې आवाज اوچت کړم نن قسم دې د جړا مقام دی نن د جړا مقام دی دغه یو وړه بچی سوی ما ته پلار وی چې دغه کار را سره کوي زه مجبورې نه وروتم دلته بیا هم په لایا کو دلته ځان نه دا راته وکړي مورجان دلته ژوند تېرې وي زه د ډېرې مجبورۍ نه راغم بچی وي ما ته پلار غلط ډیمانډ کوي وی پلار راته قسم په قسم خبرې کوي بچی نه به کوي درته ښه صحیح ده زما خیبر پښتونخوا پولیس په هم راځي او زما مشران چې څومره دي ریاض مسعود صاحب دغه مینه نیا کور دی خلک ماماګانو نه راشي ورته ووایي پلار ما ته داسې ویلي ماماګانو له پیسې ورکړي او ماماګان هم پې ګیر کړي او په لاسونو کې هم ورکړي او بیا زموږ هلته زندګي ښه نه وي خپل ماماګان هم در سره نه دي ولاړ بچي نه هم د هغې په سیټ دي دا ویډیو تاسو وکته ډېره د افسوس مقام دی ډېر زیات د افسوس مقام دی چې پلار لور ته وایي چې ما سره غلط کار وکړه نو د دې ماشومې په اړه به څه تېرېږي چې د پلار هغه خلوص یې صحیح نه کړو چې پلار لور له شیزونه روړي خوراکونه ول روړي نو هغه ته هغه ډیمانډ کوي چې کم یو غلط زنا مرکزونو او زنا ځایونو ته خلک ځینو پردو ښځو سره چې خلک کم معاملات کوي نو هغه دومره عظیمې رشتې ته وایي ما سره دا کار وکړه مننه